ورو سوال کړی دی وی په مکه کې هغه کومه علاقه ده چې ابابیل مارغانو پکې د ابرهه لښکر او ابرهه ویشتي په کاڼو سره ولته الله مردار کړي. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې ابرهه کله تیاري وکړه او راورسېدو مکې ته کعبه یې ورانوله او خپل یو غټ لښکر یې راوستی او په هغې کې هتیان راوستي. په هغه وخت کې هتیان لکه نن سبا چې ایټم بم دی یو ملک سره او جازونه ورسره یو ټینکونه ورسره نو ځان سره هتیان راوستي وو. کله چې د وادي محسر ته راورسېدو، وادي محسر او دا د مزدلفې او د مینا په منځ کې ده، بلکل نه په مزدلفه کې راځي نه په مینا کې راځي، په منځ کې لږ ځای دی، دې ته ویل کېږي وادي محسر. دې ځای ته چې کله د ده د اتي راورسېدو چې د هغه اتي نوم محمود و، هغه اتي دغه ځای کې کېناستو مخکې نه او داسې ویل کېږي چې کله د مکې طرف ته کعبې ته یې مخه کړه نو نوفیل ابن حبیب راغی او د دې اتي خوا کې ودرېدو او په غوږ کې ورته دا وویل محموده کښېنه فانک فی بلد الله الحرام، چې د الله په داسې ښار کې چې هغه عزت والا ښار دی. نو هغه اتي هلته کښېناستو او نوفیل لاړ غرونو ته به راوختو، خلکو په غرونو کې پناه اخیستل. نو هغوی دا اتي ووو سزا یې وله ورکړه او پاس او پاس او هغه نه پاسېد. بیا یې د ده دا مخ یمن ته کو راپاسېد، چې مکې ته کعبې ته کو بیا کېناستو، چې بیا یې وله شام ته مخه کړه یو راپاسېدو، چې بیا یې وله کعبې ته مخه کړه هغه کېناستو، مشرق ته وله مخه کړه هغه راپاسېدو، چې دې کعبې ته کو بیا کېناستو. دغه ټیم کې په دوی باندې الله ابابیل مارغان را لېږلي چې د هر یو مارغه سره به درې درې کاڼي او د هغې تفصیل قرآن کې هم شته او حدیثونو کې هم ذکر شوی دی او نورو ځایونو کې بیان شوی او الله رب العزت د هغې د لاسه هغه ټول دل دل کړي دي. نو کوم ځای کې چې الله رب العزت دا لښکر تباه کړی دی واضحه دا ده والله اعلم چې دا دغه وادي محسر دی د مینا او د مزدلفې په منځ کې. برزخ یعنی پردې ته وایي، یعنی دا وادي محسر برزخ دی د مینا او د مزدلفې په منځ کې، یعنی پرده ده، یعنی نه اخوا دی نه دی خوا. او موږ ولې د قبر دی ژوند ته برزخ وایو؟ څنګه نه اخوا نه دی خوا؟ نه قیامت کې نه دنیا کې، ځکه ورته برزخ وایو. نو دا برزخ دی وادي محسر چې نه په مینا کې دی نه په مزدلفه کې دی.